سلامونه او درنښت د دې ساعت مهم خبرونو ته ښه راغلاست. زه رشاد احمد سلیم یم. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ مشر عبدالله خان د افغانستان په اړه د اسلام آباد د روانې تګلارې په تړاو د ملي خبرو اترو غوښتنه کړې ده. خان ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنی تګلاره د اسلامي امارات د کمزوري کولو پر ځای عام افغانان له پاکستان نه لرې کوي. د نوموړي پر وینا که د اسلام آباد اختلاف له اسلامي امارات سره وي نو داسې اقدامات باید ونه شي چې د افغانستان خلک د پاکستان پر وړاندې ودرېږي. عبدالله خان د افغان کډوالو د ایستلو او له هغوی سره د پاکستان پر سختګرۍ هم نیوکې کړي او ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي باید د دې هیواد د ملي ګټو، امنیت او د امنیتي ځواکونو د ژوند د خوندیتوب پر بنسټ جوړه شي. نوموړي د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنۍ سخته تګلاره د اسلام آباد د ملي ګټو او امنیت لپاره زیانمنه بللې او د پالیسۍ د بیاکتنې او ملي خبرو اترو غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفارت شارټ افیر اثر کړی. د وزارت ویلي دغه شارټ افیر ته یې په هند کې د امریکا د سفیر د هغو څرګندونو په تړاو یې چې جموں کشمیر یې د هند یوه برخه بللی خپل احتجاج لیک سپارلی دی. په هند کې د امریکا سفیر د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر ته د سفر پر مهال جموں کشمیر سیمه یې د هند د خاورې یوه برخه بللې ده. پاکستان په هند کې د امریکا د سفیر د څرګندونې غندلي او په اسلام آباد کې یې د امریکا شارټ افیر اثر کړی او په همدې تړاو یې خپل احتجاج لیک ورسپارلی دی. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په همدې تړاو په یوه اعلامیه کې له امریکا غوښتي څو ډار ترلاسه کړي چې عامه څرګندونې یې د جموں او کشمیر په تړاو له پخواني دریځ سره همغږي پاتې شي. Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly د سیمه ډیره ښکلې ده. دلته په راتګ ډیر خوښ یم او دا ځای د هند یوه مهمه برخه ده. ځینې موضوعات دي چې د تعقیب لپاره باید له ځان سره واشنګټن او نوي ډیلي ته یوسو. very warm and very cordial, and we look forward to building this relationship forward. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې واشنګټن د ایران پر وړاندې تر ټولو سخت اقتصادي عملیاتو د پایلو پریکړه کړې. نوموړي خبرداری ورکړی چې هر هیواد یا بنسټ چې له تهران سره اقتصادي مرسته وکړي له سختو اقتصادي پایلو سره به مخ شي. نوموړي ادعا کړې چې د ایران سمندري او هوایي ځواکونه یې سخت زیانمن کړي او پوځي تاسیسات یې ویجاړ شوي دي. ټرمپ ویلي هر هغه هیواد چې خپل مالي بنسټونه، شرکتونه، هوایي ډګرونه یا دولتي ادارو ته اجازه ورکړي چې په هره بڼه له ایران سره مرسته وکړي د امریکا له لوري به له سترو اقتصادي بندیزونو سره مخ شي. د بلوچستان جمهوریت په نوم یو بلوچي سیاسي ډلې د افغانستان د خپلواکۍ د 109 کلیزې په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلې او د افغانستان او بلوچستان ترمنځ یې د تاریخي اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د ډلې په یو خبرپاڼه کې ویلي د افغان او بلوچ ولسونه اړیکې پر ورورولۍ، متقابل درناوی او ګټې مبارزو ولاړې دي. د بلوچستان جمهوریت وړاندیز کړی چې دواړو خواوې د خپلې اړیکې پر ستراتیژیک ملګرتیا بدلې کړي او د سوداګرۍ، امنیت او ترانزیت په برخو کې همکارۍ پراخې کړي. د کورنۍ چارو وزارت خلیفه سراج الدین حقانی د شیخ زاید پوهنتون له شاوخوا 3000 محصلینو سره په غونډه کې ویلي ځینو مغرضې کړۍ هڅه کوي چې تعلیمي بنسټونه یرغمل کړي. نوموړي له محصلینو غوښتي چې خپل تمرکز پر زده کړو، څیړنو او علمي پرمختګ وساتي او سیاست له علمي او تعلیمي ادارو لرې وساتل شي. د کورنۍ چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د تېرې سې شنبې په ورځ په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون شاوخوا 3000 محصلینو ته په وینا کې ویلي ځینې مغرضې کړۍ هڅه کوي چې تعلیمي بنسټونه یرغمل کړي. نوموړي له محصلینو غوښتي چې خپل فکرونه پر زده کړو، تدریس، څیړنو او علمي پرمختګ متمرکز کړي. حقانی ټینګار کړی چې سیاست باید له تعلیمي او علمي ادارو څخه لرې وساتل شي. احزاب پوره ګټپالې دي که نورو مغرضې کړۍ دي یا کوشش کوي چې زموږ تاسو دیني او تعلیمي ادارې چې دي دغه یرغمل کړي، دغه افکار یرغمل کړي. دغه افکار یرغمل کول داسې دي چې بیا به د خپل ملک کې نه دا بې اعتمادي رامنځته کوي. څوک نه په پوهنتون اعتماد لري، نه په مدرسه اعتماد لري،
دا دغه ادارې د سیاست نه ډېرې پاکې وي، لرې دي وي. معلومات دې کېږي، تحقیقات دې کېږي چې آینده زه یو څوک جوړېږم، یو انجینر جوړېږم، یو پوهان جوړېږم، یو ډاکټر جوړېږم، زه به په کومه اندازه د خپل خدمات مخکې وړم. خو هم کوشش دغه وي چې اجتماعي ژوند زندګي ته به زه اولویت ورکوم تر انفرادي ژوند زندګي نه، او کوشش وکړو چې په خپل منځ کې بدبینۍ، بدګمانۍ، بې اعتمادۍ ختمې کړو. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د شیخ زاید پوهنتون له زده کړیالانو سره په غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت هڅه کوي پر افغانستان د نړۍ باور او اعتماد زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د نړیوالو هیوادونو اعتماد مهم دی او اسلامي امارت په دې برخه کې هڅې کوي. او که نن نړیوال سیاست دی، د دنیا سیاست دی، موږ کوشش دغه روان دی چې افغانستان د اعتماد په افق کې وځلوي، داسې وځلوي چې افغانستان خلک بې اعتماده، بې اعتباره خلک نه دي. افغانستان خلک وړتیا لري، په هر بخش کې وړتیا لري، خو څوک چې د باور لاس ورکړي. نور سیاسي مشکلات به راځي، ستونزې به راځي، خو دا سیاسي مشکلات ستونزې په دا معنا باندې نه دي چې موږ د چا لپاره تشویشونه جوړ شي، مشکلات جوړ کړي. نه، موږ هغه خلک د مرکې او جرګې خلک یو، موږ د خبره خلک یو، موږ مطلب د استعداد خلک یو، موږ د همت او د شهامت او د عزت خلک یو چې موږ مشکلات حل کړو. موږ مشکلات دا نه چې موږ مشکلات خلک ته جوړوي. له دې ټولو سربېره ښاغلي حقاني زیاته کړې چې اسلامي امارت د پوهنتونونو له محصلینو سره ولاړ دی او د هر ډول همکارۍ او ملاتړ لپاره ژمن دی. د پوهنتون محصلین د موږ د ملک لویه سرمایه ده او لویه برخه دوی تشکیلوي. نظامونه چې خودکې پاکېږي او په تاسو خودکې پاکېږي، عصري علوم چې کوم دي او په د اوس زمانه کې د دنیا ارتقا، د دنیا سره سیال جوړول، خپل خلک خودکې پاکول په هر بخش کې. نوموړي محصلین د هېواد ستره سرمایه بللې او ویلي چې دوی به د هېواد په ابادۍ، ځان بساینې، اقتصادي او صنعتي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. دا مهم خبرونه تر بیا ښې چارې